राज राजा कना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मलगरू वीडियो सर प्रो गरो वीडियो स्किप कोई मसंग इस्ता पेंटर की वीडियो कतल इजदा सी वीडियो संग जोड़ीगी मलगरू ढेर आसान सिंपल तरीका दा मलगरू लुटुल नो मख तास लेट मोशन जन तर डाउनलोड कई चा सर नवी लिंक लांदे डिस्क्रिप्शन के प्रूत लाग जान तास कोले शिदा जन तर डाउनलोड कई कल मुजदारा डाउनलोड कदा बताई सिंपल ओपन कई मलगरू बिदा प्लस एकन बन बताई क्लिक वाखलई او بیا دلته یو ریشو ځان ته سلیکټ کړئ اره ریشو باندې تاسو یې ویډیو جوړوئ او بیا دغه کریټ پروجیکټ باندې تاسو کلیک واخلئ بیا دغه پلس ایکن دغه باندې بیا کلیک واخلئ او میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به دغه تصویر تاسو راواخلئ کم باندې تاسو ویډیو جوړوئ قانون ځلاندې زما مقه تصویر ګورم ملګرو موږ سره دغه یو تصویر دغه باندې ویډیو جوړو نو دغه تصویر باندې تاسو کلیک واخلئ او بره تاسو تخکاری د پلس ایکن دغه باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او دا تصویر و موږ ته دغه شانتي شو شي ملګرو بیا دغه مومنت ترانسفر باندې به کلیک واخلئ او بیا به دغه یو اپشن دی دغه به ورپسې ووایي او بیا به دا تصویر دغه شانتي لږ راغټ کړئ بس دغه شانتي به ودروئ بیا دغه خالي ځای دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ او بیا به تاسو پلس ایکن باندې کلیک واخلئ او دغلته به تاسو ساوند راواخلئ کم ساوند باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ نو موږ سره دغه یو ساوند دی دغه پلس ایکن باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او بیا به دغه خالي باندې به کلیک کړئ ملګرو که چیرته دا ساوند تاسو سره اضافه ای دغه اضافه حصه تاسو ته نه ډیلیټو نو دا به څنګه تاسو ډیلیټوئ ته نه ښه زه اوس غواړم چې 10 سیکنډه ویډیو جوړه کړم نو 10 سیکنډه دغلته به تاسو دغه شانتې دا سټاپ کړئ ملګرو دغه شانتې سټاپ کړئ کله چې سټاپ کړئ دغه ساوند باندې به تاسو کلیک واخلئ او دغه یو اپشن دی دا به ورپسې ووایي او بیا به دغه ساوند باندې به د خواطني ساوند باندې به کلیک واخلئ او بره تاسو ته ښکاري دغه ډیلیټ علامه دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا ساوند به دغه شانتې موږ ته 10 سیکنډه راکټ شي بیا به د اولني سر ته راشئ او دغه عکس باندې بیا کلیک واخلئ او دغه غشي علامه دغه باندې دوه پیره تاسو کلیک واخلئ او بیا دغه یو اپشن دی دا به تاسو ورپسې ووایي او دا تصویر به موږ ته دغه شانتې راغټ شي بیا د خلیج باندې به تاسو کلیک واخلئ ملګرو او بیا به د اولني سر ته راسئ نو بیا تاسو د پلس ایکن باندې کلیک واخلئ دلته یو شیپ به موږ ورته راواخلو دلته شیپ ویل کېږي دا شیپ باندې به تاسو کلیک واخلئ او بیا به دا پاس درې ډاډه دي د درې ډاډو باندې تاسو کلیک واخلئ او دا به دا شانتې فول سکرین ته واړوئ دغه شانتې بیا دا کلر باندې به تاسو کلیک واخلئ کلر باندې چې کله کلیک واخیستو نو بیا دغه یو اپشن دی ملګرو دغلته وګورئ دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ او پاس دغلته تاسو ته ښکاري دغه ځای به تاسو دغه شانتې کاته راکاږئ دغه شانتې دغه ځای کې به یې ودروئ او دا لاندې کوم یو دا سپینه حصه چې تاسو ته ښکاري دغه ځای باندې به کلیک واخلئ او دا به دا شانتې راکاږئ تر دغه ځای پورې دا به داسې شانتې لږ نور هم لاندې کوئ او دا بره کومه یو تاسو ته ښکاري دغه به دا شانتې سیده ولګوئ ملګرو بیا به دې نه تاسې بیک شئ کله چې بیک شولئ بیا دا شیپ باندې به بیا تاسې کلیک واخلئ او دلته تاسو ته ښکاري دا بلډینګ دی بلډینګ باندې به کلیک واخلئ کله مو چې بلډینګ باندې کلیک واخیسته او دغه دوم اپشن تاسو ته ښکاري دا لیټ اینډ دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا سکرین به تاسې ورپسې ووایي کله مو سکرین ووایي نو دا به دغه شانتې موږ سره شو شي بیا دا خلیج باندې به بیا کلیک تاسې واخلئ او بیا به تاسو له دغه ویډیو نه ووځئ او دلته یو پروجیکټ دی دغه پروجیکټ لینک به تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا پروجیکټ ځان ته را ډاونلوډ کړئ ملګرو دغه پروجیکټ دی موږ سره دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ او بیا به دا اوکې علامه دغه باندې به بیا کلیک واخلئ ملګرو بیا تاسو ته ښکاري دغلته پاس د ایموجي دی د ایموجي باندې به کلیک واخلئ او دغلته دغه کاپي علامه دغه باندې به کلیک واخلئ او کاپي لیر به ورپسې ووایي ملګرو بیا به دغه نه تاسې بیک شئ تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ نو دغه باندې به بیا تاسې کلیک واخلئ او دغلته به بیا دا کاپي علامه دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر به ورپسې ووایي دغه ایموجي به موږ ته دغه شانتې دلته شو شي بیا د ایموجي باندې به تاسې کلیک واخلئ ملګرو کله تاسې غواړئ چې ایموجي بدله کړئ نو بیا دا ډبل ای باندې کلیک واخلئ او دا ایموجي به دغه ځای نه پاک کړئ دلته به تاسې نور ایموجي ولګوئ ملګرو بیا به دا ټیک مار باندې کلیک واخلئ او بیا به دا خلیج باندې کلیک واخلئ او دنه به هم بیک شئ بیا د ویډیو نه به بیرته بیک شئ او لاړ به شئ تر اوسني پروجیکټ ته دغه پروجیکټ د ملګرو دغه لینک به تاسو لاندې ډسکرپشن کې درکړم له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا پروجیکټ ځان ته را ډاونلوډ کړئ بیا به دغه شانتې لږ دا ویډیو رامخکې کړئ او دغه ټیکسټ باندې بیا کلیک واخلئ او دلته به دا کاپي علامه دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به هم کاپي لیر کړئ نو بیا به دغه نه بیک شئ دغه شانتې بیا دا تر اوسني ویډیو ته به بیا لاړ شئ ملګرو دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به اوکې ورپسې ووایي ملګرو بیا به دا ساوند اورئ
کله موږ دا ساوند واورئ د لیریکس مثال د ساوند دغه ځای کې شروع کېږي نو دغه ځای کې تاسو دا ویډیو سټاپ کوئ بیا به دغه کاپي علامه باندې کلیک واخلئ او بیا به دلته فیسټ لیر باندې کلیک واخلئ او بیا به دا ویډیو دغه شانتې لږ رامخکې کوئ نو بیا به دغه ټیکس باندې بیا کلیک واخلئ او دلته ډبل ای تاسو ته ښکاري دا ډبل ای باندې به کلیک واخلئ او دا لیکل چې کوم یو دي دا به تنه پاک کوئ ښه ملګرو بیا به د ساوند لیریکس تاسې لیکئ کله موږ دا لیریکس ولیکو دغلته تاسو ته ښکاري دا بره دا فونټ باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او دغه فونټ به دلته ورته ولګوئ د فونټ لینک به هم تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ او بیا دا ټیک مار علامه ده دغه باندې به کلیک واخلئ ښه ملګرو بیا به دا ساوند تاسې اورئ که چېرته دغه ځای کې لیریکس تاسې ختمېږي د ساوند نو دغه لیریکس باندې بیا کلیک واخلئ او دغه ګنټۍ علامه دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه شي علامه دا به ورپسې ووایي نو دا موږ ته دغه شانتې لږ شانتې وړوکی شي ښه ملګرو بیا دغه خالي باندې بیا کلیک واخلئ او بیا به دا ښه ملګرو بیا به تاسې دغه ساوند اورئ چې بل لیریکس کوم ځای کې شروع کېږي نو هغه ځای کې به ویډیو سټاپ کوئ ښه ملګرو تر اوسه موږ نه دا شپ پاتې سوی د شپ باندې هم تاسې کلیک واخلئ او بیا به دغه د غشي علامه ده دغه باندې به 2 پیره کلیک واخلئ او بیا به دغه اپشن ورپسې وایي دغه شپ به موږ سره دا شانتې راغاړ شي بیا دغه خالي باندې به کلیک واخلئ او د ویډیو اولني سر ته به راشئ ملګرو دغه شانتې ښه ملګرو بیا به دغه نه دغه فالتو حصې به ترنه کټ کوو نو دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه اپشن به ورپسې وو بیا به دا بل ټکس باندې کلیک واخلئ د ایموجي چې کوم یو دي نو دا به موږ دغه شانتې کټ کړو او دغه فالتو حصه به دا شانتې ترنه ډیلیټ کړو ښه ملګرو کله چې تاسو دغه کار وشي بیا د اولني سر ته به راشئ دغه ځینې به بیا تاسو دا ویډیو پلی کوئ او دا ساوند به اورئ ښه ملګرو کله چې تاسې بل لیریکس دغه ځینې شروع کېږي نو دغلته دغه لیکلو باندې بیا تاسو کلیک واخلئ دا کاپي علامه دغه باندې به کلیک واخلئ دلته به کاپي لیر ووایي او بیا به دلته بیا دغه کاپي علامه باندې به کلیک واخلئ او بیا به دلته فیسټ لیر ووایي او دا ویډیو به دغه شانتې لیک رامخکې کوئ ملګرو دلته به تاسو دوم لیریکس لیکئ نو بیا به دغه لیریکس باندې کلیک واخلئ او د ټکس باندې به بیا تاسو کلیک واخلئ او دا لیکل چې کوم یو دي دا به هم تنه پاک کوئ دغه شانتې نو دلته به ملګرو تاسې بیا بل لیریکس لیکئ کوم لیریکس چې تاسې هغه ساوند وي که نه هماغه لیریکس به لیکئ تاسې ښه زه مقصد یو نوم لیکم او دغه او بیا به بره تاسې ته ښکاري دا ټیک مار علامه دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او بیا به دا ساوند تاسې اورئ که چېرته یې تاسې لیریکس د ساوند لیریکس چې کوم یو دی دغه ځای کې ختمېږي نو دلته به تاسې ویډیو سټاپ کوئ او بیا به دغه ګنټۍ علامه دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته دغه غشي علامه ده دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او دا لیکل به دا شانتې راغټ شي ښه ملګرو بیا به دریم لیریکس هم تاسې همدغه شانتې لیکئ او څلورم هم همدغه شانتې لیکئ او چې کله مو دغه ویډیو ثبتوله نو دغه بره تاسې د غشي علامه دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به ویډیو ووایي او دلته به ایکسپورټ کړئ دا ویډیو موږ سره سیو شي دلته ښه ملګرو بیا به دا ویډیو موږ سره ګیلري کې سیو شي ښه ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي اوس ما ته راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو